السلام علیکم ګرانو دوستانو. ابراهیم ځدران د افغانستان او په نړیوال کرکټ کې یو شمېر ریکارډونه جوړ کړل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان توپوهونکی ابراهیم ځدران نن د سریلانکا پر وړاندې زبردست توپخنه وکړه. په دې سره هغه د افغانستان او په نړیوال کرکټ کې یو شمېر ریکارډونه هم جوړ کړل. ابراهیم ځدران نن د سریلانکا پر وړاندې په 138 بالونو باندې 112 منډې وکړې چې د لوبې په اخري اور په اخري بال باندې هاوټ شو او 15 څلوریزې او 4 شپږیزې په بیټینګ شامل وې. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو لوړې منډې دي. دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی په 500 ورځې لوبه کې 1.5 سل یا تر دې زیاتې منډې کوي. تر دې وړاندې محمد جزا د افغانستان لپاره 111 منډې جوړې کړې وې. همدغه راز ابراهیم ځدران لومړی افغان لوبغاړی شو چې د سریلانکا په پالکلي کرکټ میدان کې په یو ورځنیو لوبو په یوې لوبې کې دومره زیاتې منډې کوي. بلخوا په پالکلي کرکټ لوبغالي کې دا تر ټولو زیاتې منډې دي چې د سریلانکا د پخواني مشهور لوبغاړي دلشن ریکارډ یې هم ورمات کړ. هغه په دې لوبغالي کې 144 منډې جوړې کړې وې چې د هغه ریکارډ ابراهیم ورمات کړ. بلخوا ابراهیم ځدران لومړی افغان لوبغاړی شو چې د سریلانکا پر وړاندې په 500 ورځې سیریز کې 2 سلیزې جوړوي.